عقل کمو شیونو سره زیاتیږي، دا ډیره مهمه ده، او عقل کمو شیونو سره کمیږي. دا یو غټه موضوع ده، خو زه به درته را مختصره کړم. بله. زمونږ علما وایي مشهور شیونه چې عقل ورسره زیاتیږي هغه لس دي. بله. اول شودې خوړل، شودو کې تمام ویټامینز پراته دي. بله. سړی په نارې شودې چکي، به دا د انسان د بدن دپاره هر یو جز دپاره فایده کوي، بیا خاص کر د عقل دپاره. دې وجه نه شودې چې څوک په خوب کې ویني د هغې نه تعبیر کېږي په علم سره. دویم نمبر چې عقل زیاتی شاتو خوړلو سره، خو د ورځې وړي کې چې شات خوري اوبو کې به اچي، ژمي کې همدغسې. دریم نمبر شنه دڼیا خوړل، وچې دڼیا خوړل، شنه نه. څلورم شین فصل ته کتل. پنځم شین فصل کې سار کې ګرځېدل. شپږم وچه ډوډۍ خوړل. موږ او تاسو ګرمو ډوډۍ پسې ګرځو، وچه ډوډۍ خوړلو سره دې سره عقل زیاتېږي. اووم نمبر خوږه مڼه خوړل. اتم نمبر تجربې ډېرې کول. نهم نمبر د مخکینیو خلکو قصې اورېدل. لسم نمبر عبادت. عبادت کې بیا ټول شیونه شامل دي، مونځ دی، اودس دی، او روژه ده، او نوافل دي، او تلاوتونه دي، نیکانو سره ناسته، به دا ټول دینی امور چې څومره دي دا د عقل د زیادت دپاره سبب دی. څلوېښتو شیانو سره عقل کمیږي. علامه شامی رحمه الله لیکلي، په هغې کې به هم درته لس ویم. اول نمبر کله چې سړی اودس کوي، کوم ځای کې چې اودس کوي هلته نجاست پروت دی، نجاست ته ګوري، پلیتۍ ته ګوري، دې سره عقل چې دی کمیږي. دویم نمبر خپل عورت ته کتل. دریم نمبر هلته د استنجا په ځای کې خبرې کول. زموږ دا ځوانان که فکر دې کړی د موبایل ګوري بیت الخلا کې، میسیج اوري مو میسیج یې کوي، نو ځکه هوښیار هم دي، دې سره عقل ختمیږي. څلورم کوم ځای کې چې سړی اودس کوي لاس او پښې وینځي، هلته به لاړې نه توکوي. پنځم نمبر هلته به خپله پزه نه پاکوي. کله چې اودس کوي او لاړې توکولي، خراش کې توکولي، په کار دا ده چې د هغې ځای نه پورته شي بل ځای کې، هلته به یې نه کوي. شپږم نمبر کله چې اودس یې وکړه نو په لمنه باندې مخ وچوئ، دې سره عقل کمزوری کېږي. اووم نمبر ادیره کې په دې قبرونو باندې چې کوم لیکل دي فلانی د فلاني بچی وفات شوی دی په دې تاریخ، یا بعضې خلکو آیت الکرسي لیکلی، دا خو غلط کار کړی. په قبرونو باندې تلاوتونه لیکل، آیاتونه لیکل، دا ناروا دي. د هغې وجه دا ده چې خلک د هغې احترام نه کوي، هغې باندې اوبه تویږي، هغه لاندې غورځېږي، اکثر پې دا حیوانات هم ګرځي، او نه مړي ته فایده ده. مړي ته فایده ده تلاوت ته، خو په هغې کې چې کوم لیکل دي چې فلانی د فلاني بچی په دې تاریخ مړ دی، دې سره علامه شامی رحمه الله فرمایي عقل او ذهن ورسره کمزوری کېږي. او اتم نمبر ادیره کې خندا کول. نهم نمبر ګرمه ډوډۍ خوړل. لسم نمبر ترش چې هر شی چې خوري هغې سره عقل کمزوری کېږي. نو لسو شیانو سره عقل کمزوری کېږي.